نو را واپس شو. نبی علیہ السلام ته وحی په ذریعہ یا داغیم سی آئی ڈی او خبر راغی چې هغه بیا را واپس شو. نبی علیہ السلام ورپسې وموته. خو ابو سفیان چې لږ مزل وکړ نو بیا ملګرو ته ویل لکه یو خبره را وی هغه کې ګورې مونږ کسان وجلو او سم زخمیان کړل. نو ګورې داغي مثال خو د زخمی شیر دی. زمره اسه دور غږ نکي او چې گزار له په کو زخمی دې کنو بیا خو ګوریا ایله نکي. نو ګوریا سره دین لړ شو خبره بیا بل شان شي. لہذا راځي ما او تویل چې بدر کې بیا مقابله کو. دغه چې کله هغه وازونه کول نو اخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم له بیا چیلنج ورکړ او ته وې چې دا خو بس یو خبره وراله اصل مقابله به د بدر په میدان کو. چې تاسو زمونږه په بدر کې کسان وجلري زمون بڑال یخیږي چې تاسو په بدر کې مونږ مړ کو. کال له بوې د بدر په میدان کې مقابله کو. نبی علیہ السلام وتوی ما ته منظور را روز مقرر شو په پلان کې روز به مقابله کو. نو الله وی ابو سفیان خو تاسو پس بیا را واپس شوو. فما ولا پړه کې را واچولا. سنلقي في قلوب الذين زرد جواب چو پزرنو دا کسانو کې چې کافران دي الرعب يرا بما اشركوا بالله پدې وجه چې هغه شریک جوړ کړی دی الله سره ما غسو لم ينزل به سلطانا چې نه نازل کړي شوی داغه په خدای توب څه دلیل. مشرک دار سره یریږي کنه دیو چې په پوله باندې ټکر وي عمل تسلی جوړ کړي دا چې شهید دی دلته کنه حضرت وته په سجده پریوزي او چې پیری وته سیره پیخې لګي ونتو کې پیریانو نو بس غي شریک کې الله سره. ومأواهم النار او زید دی اور دی و بئس مثوى الظالمین او بد زید او سیدو در پار د ظالمانو. پنځم جواب تاسو وای چې ولې مونږ ته شکست ملاو شو. ولقد صدقكم الله او خامخا په تحقیق رښتیا کړی دا تاسو سره الله پاک وعده خپل وعده. الله ویلو چې زب تاسو مدد کوم انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. او الله وی ما په جنگ احد کې خپل وعده پوره کړی و. ځکه چې کله جنگ شروع شو نو هغه خزان سره زنانوم راوستي وي شراب راوړیو او هغه ډیر تیار راغلیو هغه چې بیا به جشن مناو. نو چې جنگ شروع شو او ابتدا کې کمغه 1-to-1 مقابله شوای کې مغي سره خړو او ابو د جان رضی الله عنه یو صحابیو نبی علیہ السلام خپل تور راويستا ودا بزن هغه سړی لور کوم چې هغه د دې حق ادا کړي او هر یو صحابي خواهش دا او چې مال راکړي. نبی علیہ السلام ابو د جان رضی الله عنه لور کړه او داغه طریقه دا و چې کلام ډیر جوش کې ولو د سر نه به یو سره پټه تاو کړی و او چې نبی علیہ السلام هغه خپل تور ورکړه نو الفاظ د حدیث داسري چې یاد ډیر خوشاله نه تاو شدا سو غړې غونتا. وی نبی علیہ السلام صحابه ته وې چې دا حرکت خنه ده خود چې اوس دې ټیم کې کو نظر پردا سبد نه رضا د ایمانی جذبه باندې کړل کنه او هغه ته وی ورشره دې حق ادا کا او هغه وی جنگ لا شروع نو او چې ابو د جانه داس یو چکر وو نو بد د دنیا کافرانه وګرځول پاغه صف کې او هندا رضی الله عنها هغه راغلی و دې جنگ لا دغه ټیم هغه ایمان نو راوړي هغه راغلی و او هغه د ابو د جان رضی الله عنه د تور دلان راغلی و هغه هغه چغه نه واله هغه چې چغه کړه نو هغه خپل لاس کنټرول کړ ځکه چې هغه غیرت د اجازه ور نه کړ چې د رسول الله په تور باندې یو خزو وجنما په دې وجه هغه بچ شوی و او چونکه الله داغه په قسمت کې ایمان لیکلو کنه دغه هغه داس روان او چې هغه پکې موړې و او هغه د ټیم څنګه نه واله نو هغه ټیم کې الله وی ما خپل وعده پوره کړه چې دا دړه کسانې ولو ورزول. نو ابو سفیان ملګرو ته اشاره وکړه چې راځي را پسې بس هغه مخ کې ټول ورپسې دی میدان احد خوش پاتې شو. خوش صرف صحابه پکې پاتې شو مال غنیمت چې ای کم راغړې ورسته پاتې شو. صحابه کرام چې دي هغه بالکل دا سو غننه چې بدی پناش لړل هلته هغه غرونه دی هغه پناش نو دی خپل وسلې کې خو دی او مال غنیمت هغه راغوندو. نو احد میدان ته چې سوکتلی ری دا غې نه دی خو یو ډیره را
پاغي ډېرې باندې نبی علیہ السلام 50 کسان کې لولو. عبد الله بن جبیر رضی الله عنه په مشره کې تیراندازو او هغه ته ویلو چې کوم جنگ بیلو او کوګټو چې ما په دویم ځلتا اوستا حکم نه کړی تر هغه بنر راکوزیږي ان کومګه غي کله مونږه دا غوخه مارغانم تختی هتا سو بنر راکوزیږي سوچ دې تمانی ویلې ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ښه کمانډر وکنه هغه ته پته و چې کدی عمله کی د دې غاړي بیا راځي. اوس چې هغه پناشو نو پډېره چې کم 50 صحابه او دای په منځ کې اختلاف راغی. ډیرو کسانو پکې وې چې اوس پډېره د پاتې کې دوه سفیده نشتا په جنگ هو ختم شکنه نو دلته موږ سکو کوزبه شمالګلو سره په بلګ مدد وکړو کنه دا مال غنیمت وو سره راغونکو. امیر محترم هغه ته وې عبد الله بن جبیر رضی الله عنه چې دا سم کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونه کړم مکو زیږي چې تر سوې ماته आवाज نه کړي یا کس نه را لګلې مکو زیږي وغي اجتهاد کې خطا شو او هغه وې چې نو ضرورت نشتا او په خپل اډر راکوز شو د امیر د حکم نه بغیر. امیر صاحب او هغه سره لس یا یول صحابه پاتې شو نور راکوز شو. کفار چې کم زغلیدل روانو پاره کې خالد بن ولید رضی الله عنه چې دا ټیم هغه د غیره طرف راغلو او هغه چې داسې پښاو قتل چې د ډېرې نه خلک کوز شو دغه خو تیراندازو کدی ورتله خو غي په وشت غشي په وشتلا او هغه چې وکړه چې په ډېرې غوس د شماري او لسته کسري نو هغه خپل ملګری ځان پس را واپس کړو. هغه واپس را روان شو چې ابو سفیان او نورو کمانډرانو کته چې خالد بن ولید واپس شنو هغه پوه شو چې څه چللې نو هغه ورپسې مرا واپس شو نو پاره ډېرې باندې رال نو هغه لس صحابه یا یول صغیح وسره اړمو وغي غشي وشتل نو هغه په مرا وشتل هغه لس واړه شهیدان شو او پاره ډېرې طرف باندې کفار رااله او دلته خودي پیغام او دی خدا نه چې کني هغه واپس شو دی خو لګیا او مال غنیمت غونډو تورې خو یې خو ډالونه یې او هغه پیرال او دی استسم نکړه او لږ وخت کې ته او یا سرکردا صاحب کرام شهیدان کړه. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې زخمی شو غاخونه مبارک پکې دای شهیدان شو او صحابه د نبی علیہ السلام نه ډېر جوړ کړو په غزه کې چې غشي پر اورېدل. طلحه یا ابو طلحه رضی الله عنه چې هغه پکې د خپل لاس په غش باندې شل کړو چې غش براته هغه به منې کو دغه چې هغه مطلب پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وو او دا غینه پس دا هغه لاس چې دینو دا بس شلشه او دی وکار نکو او ځنې صحابه چې دي نو هغه د نبی علیہ السلام نه غیر چا پیر ولاړو خو نبی علیہ السلام ته شاکړې وا نبی علیہ السلام ته مخ کړو او کفارو ته شاکړې وا په دې وجہ چې اسنه غش راضی او مونږ ځان د غش نه بچو نو خامخا انساني چې بتاوس مخامخ ګولې راضی نو ته بسر کا تکه اسنه مونږه ځان بچو او غشي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورشي نو هغه شاکړې وا او دا غي په شاګانو کې به غشرانن وتله او دا دومره په اسانه هنو راغلی دا دین کنه نو ځکه الله فرمایي دا خبره مکوي چې مونږ سره الله مدد نکو ما تاسو سره مدد کړو تاسو کافران غلولیو او تاسو د امیر خبره مختصر وګڼله او په دې الله ډېر زیات خپش چې تاسو د امیر خبره دا معمولی وګڼله نو کفارو له پزړه کې واچول چې را واپس شي ورپسې کنه هغه الله يرولي وتلیو ولقد صدقكم الله او خامخا په تحقیق رښتیا کړو تاسو سره الله پاک وعده وعده خپلا د امداد اذ تخصونهم کله چې تاسو وجلغي باذنه په حکم داغو پسټاټ کې حتا تر دې پورې چېږي او تختیدل او تاسو مال غنیمت غوندو اذا فشلتم کلا چې تاسو بیزلشه کمزورتیا مخولا دا پډېره چې کم صحابو اغیل الله زورنه ورکی و تاسو مال تټینګ نشوي تاسو مال غنیمت ولیدو نو د امیر خبرم نه منله هغه من کوله او تاسو دال ترا کوس شوي حتا تر دې پوری اذا فشلتم کلا چې تاسو کمزورتیا وخولا وتنازعتم فی الامر او تاسو جګړه وکړه په کار د امیر کې دا نه هم علت د مخ کې مونږ بیان کړی دي واسیتم او تاسو نافرمانی وکړه د خپل امیر من بعد ما پس داغنا
اراکم چې الله خو تاسو ته ما اغه دولت تحبون چې تاسو سره مینا ساتلا. ګوره دا صحابو ته د زورن الفاظ دي. تاسو امیر منکول چې مکو زیږي خو تاسو مال غنیمت ولید نو تاسو بیا د امیر حکم نه منو. تاسو اخوش شوه منکم ما یرید الدنیا بعضے پتاسو کیا غدی چې را دلری د دنیا ومنکم من یرید الاخره دا بل علتو او بعد پتاسو کیا غری چې را دلری د اخرت ثم صرفکم بیا تاسو واړو له عنهم د دینا تاسو توجه د دین لرکړه تاسو خوې چې بس غیلړلو واپس بن راضی نو بیا واړو له تاسو د دینا لیبتلیکم د دې لپاره چې ازمه خو کی پتاسو دا دولسم علتو. نو ګورم دې کې اوس دې آیات ته سوچو کې نو دل تکله کړه سړی بیا خوېږي لکه ګور الله صحابو ته وی فشلتم بوزدلی موکړه کمزور شوه دنیا ته ټینګ نشوه وتنازعتم فی الامر امیر سره جګړه وکړه د مشر خبره مونږ منله وعصیتم داغه نافرمانی موکړه د مشر خبره مونږ منله داغه نه سخ الفاظ منکم ما یرید الدنیا تاسو کې همړه دنیا پرستو تاسو کې دا خلقو چې اراده لري د دنیا دا دومره خبره د صحابه مبارک وشوه. نو بیا خلک وی سو شو کما وته وی چې عثمان رضی الله عنه قربا پروری کړي وا معاویه صاحب دا چل کړي او پلان کې صحابي دا ولې قران هغه ته ندی ویلې چې تاسو بیزرشوه تاسو چې دینو د امیر حکم نه منو تاسو نافرمانی وکړه تاسو دنیا پرسوه. نو مونږ وایو دا هو ته الله وی او الله ورچا تارس ویلی شي الله پاک هغه مخه ته خصوص نشی راتله دا ټول لاره بندگان دي که پیغمبران دي که صحابه دي الله هم تارس ویلی شي نو ته خو الله نه کنه چې تور پسې لګیاي دا الله ویلی دي نو دا برزان د پاره دلیل نه ګرځي چې الله وتعالى نو زبور پسوم خیر دې بدر دی ولیکم کنه ځکه چې الله ته دا پته و چې ما خو صحابه تبارک دا خبر وکړي خدای خو غیلت یو قسم تسلی ورکولا. نو الله ته دام پته و چې رستو بخلک راځي او د پیغمبر په دې ملګرو پسې ولګیای. نو ګوره ورپسې سوي ولقد عفا عنکم وو د پاره د قسم دې الله قسم خوړو لقد لام د پاره د تاکید او قد حرف تحقیق دې سمره مبالغه سره الله وې قسم دے خامخا په تحقیق عفا عنکم الله لرکړه دا ملامت استا سنا اپختو کې مونږ وایو قسم دے خامخا عمدہ خبر دا چې الله تاسو ته معافي کړی دا نو بس خبر ختم شو کنه. یو ذینا فرمانی وکړه او پلار دلته ودرو زمونږ ټول په مخ کې وته خبره وکړه ته داسې نه خو پلار ده کنه دته ته وایا چې هغه ستا خبره برداشت کی کنه انو پلار وته بیا اخره کې وی زبا چې بس عمر د داسره ما معاف کړي نو ته هغه ته بیا یادې چې تا ته پلار داسې ویلو هغه ته وی چې زه پلار معاف کړي ما ته مې معاف کړه. نو مونږه موایو صحابه هو الله په قسم سره معاف کړی دي. نو تاسو به سغواړی شیعاګان روافض یا نور داسې د صحابه خلاف چې کوم لیکل او تقریرونه وغیرہ کی بس دا نوینه هغه وینه ولقد عفا عنکم نوینه قسم دې خامخا په تحقیق معافي کړی دا الله تاسو ته او خطاب وسره کی خبر راس وتوي والله ذو فضل علی المؤمنین او الله خاوند فضل له په مؤمنانو او والمؤمنان خو غدي کنه په دې امت کې نو الله اول فضلونه پاغي باندې راغلی وو